بس ما ته الله اجازه راکړې مسنا و ثلاث او رباع زو مور او پلار د بل خزر ولا مغبوله خدمت یاره جیو دا فیصله هم دلته پریدو خبره به ختمه کو د مور او پلار خدمت مې خزینه یریږي او وجه دا چې مونږ انصاف نکوو عدل نکوو دا وجه دا الله ذکر کړی دا معلقه هم داسې پریدو ځوړنده نه د پیزار لحاظ نه د کپړو نه د بچو نه د خوراک او کشر ښځې سره بیا لګیایي د هغې خوراک ورڅ د دې وجې نه راوه کړې ده که چېرته څوک انصاف کولی یوه ښځه یې کړې ده برید ته وایي ښې کړي دي الله وایي فإن خفتم الله تعدلوا فواحده که چېرته یېرېږئ د ښځې نه یېرېږئ او که انصاف نه شئ کولی یوه ښځه وکړئ او که چېرته نه یېرېږئ محکوم مخالف څه دی چې رښتیا پوښتنې نو بیا الله وایي مثنا دوه درې او څلور دي ورې نو دا عام حکم دی په دې باندې د ښځې نه خفه کېږي پښتنو کې چې ته چاته ووایې چې زه دویمه ښځه کوم نو اول به یې ته وایي چې ما کې څه چل دی ما سره په سخته کې ژوند تېر کړه ته اوس بله ښځه نو د ساده ګلې لورې هېڅ هم در کې نشته دی دا خو ستا دپاره د ښځه اول هم چې تا له کار کوي شیخ الباني محدث الله دې په هغه باندې رحم وکړي هغه د ښځې لانجه راله مشهور سړی دی تاسو بیا نوم اورېدلی امام الباني عدنان عرعر د هغې شاګرد دی هغه وایي داسې کار وشو چې د ښځې زه حکم کړم چې راشه زموږ فیصله وکړه شیخ الباني هم راغلی چې ته څه کوې وایي چې بس د ښځې شکایت کړی ستاسو منځ کې فیصله کوم یې کېمینول یو دې طرف ته یو دې طرف ته وایي ښځې ته مې ویل چې ویې وایه څه مسله ده ښځه وایي چې ګوره د کور کار را باندې کوي بیټک د مکتبې کار را باندې کوي میلمانه دي او زما عمر شو دا ما ورته ویل چې دا ظلم کوي شیخ الباني راته وایي چې اتق الله د الله نه ولیکه زما خبره خو واوره که نه زه څه شومه انصاف وکړه هغه ته یې ما ورته ویل چې غلی شي ما پرېږده خپل کار بیا ډېر سخت خفه شو په دې باندې ما ورته ویل چې ستا خبره ختمه شوه شاه بیا مخ مې شیخ الباني ته راولګو چې ته ظالم یې ته ظلم کې ته ورشه بله ښځه وکړه د دې ښځې باندې رحم وکړه ښځې باندې ځکه رحم وکړه چې د دې نه به کار سپک شي د مکتبې دپاره به خپله ښځه شي او د کور دپاره به ځان له ښځې وی دواړو سره وخاندلې ښځې ویل چې بس زما لپاره همدغه قبول دی زه به د ټول کور کار هم کوم بس پرېږده دا خبرې همدغه شان یو قصه د ملا باره کې هم ده یوه ښځې ورته ویلو چې مولۍ ښځه یې کړې وه عالمه زموږ دا خلک د عالمانو ښځو نه ځان ساتي او ځان ساتل هم ترې پکار دي دا خبره داسې نه کوم مطلب مې دا دی چې قرآن او حدیث کې چې کومه خبره راغلې نو هغه فاصبر بذات الدین دی چې دین په چا کې علم دین نه دی علم دا یو فن دی یو عمل دی دین هغه دی چې عملي طور باندې تا کې همدغه دین راشي عملا دغه ښځه تاسو غوره کړئ نو یو ملا چېرته عالمه ښځه کړې وه ورته ویلي چې بس لیلة الزفاف نه وروسته ورته ویلو چې داسې کار ده چې تا ته هم پته ده ما ته هم پته ده ستا د مور او پلار حق په ما نشته ګورې ویل صحیح ده نو ته صحیح وي دا خو فیصله هم دا ده چې نشته دی خو داسې کار دی چې ستا هم صرف په ما باندې نفقه ده او نور دې راباندې چې نشته ګورې که ستا دا خیالي ملا پوه او که نه ویل زه صحیح ده بس چل به کوو یو ورځ راغلی د مور او پلار خدمت یې ښځې نه دی کړی ورته وایي چې ولې یاره ما خو تا سره فیصله کړې وه هغه ته ویل ټیک شو بس ما ته الله اجازت راکړې مسنا و ثلاث او رباع زه مور او پلار د بله ښځه راوله مغبوله خدمت یاره جیو دا فیصله به هم دلته پرېږدو خبره به ختمه کړو د مور او پلار خدمت نه یې زه ویدله کوم نو دې کې سختي نه ده پکار الله وایي الله ته پته وکړم فإن خفتم که چېرته یېرېږئ تاسو دا ښځې ولې د دویمې ښځې نه یېرېږي او وجه دا ده چې مونږ انصاف نه کوو عدل نه کوو دا وجه د الله ذکر کړې ده دا ځکه یېرېږي که چېرته زمونږ په معاشره کې سړو ښځو ته صحیح حقوق ورکړی الله ګواه دی چې دا معاشره به ډېره ښه جوړه شوې وي مونږ په دې ښځو باندې ډېر ظلم کوو مشره ښځه بیا کل معلقه همداسې پرېږدو ځوړنده نه د پیزار لحاظ نه د کپړو نه د بچو نه د خوراک او کشرې ښځې سره بیا لګیایي د هغې خوراک ورڅ نو د دې وجې نه دا ښځې یېرېدلي دا معاشره مونږ خرابه کړې ده سړو دا معاشره خرابه کړې ده که چېرته څوک انصاف کولی شي د هغې دپاره حکم دا دی چې دوه درې څلور دې سره زندګي د انسان برابرېږي